السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل موبایل کیبورډ ورنګینه کیبورډ ته واړوئ. او دوستانو تاسو په سکرین باندې کتلی شئ چې ما هم د خپل موبایل کیبورډ ورنګینه کیبورډ ته اړولی ده. ما په موبایل کې د کیبورډ د بټنانو رنګ چې د هغه بدلیږي په مختلفو ډیزاینونو کې راځي. دوستانو په دغه کیبورډ کې نور هم ډېر ښایسته ښایسته رنګونه شته، نور هم ډېر ښایسته ښایسته ډیزاینونه شته. نو هغه ټوله ډیزاینونه هغه ټوله رنګونه تاسې د خپل موبایل په کیبورډ باندې لګولی شئ. نو که چیرې تاسو هم غواړئ چې د خپل موبایل کیبورډ مو رنګینه کړئ او خپل موبایل کیبورډ مو رنګینه واړوئ، نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې چې فایده واخلي او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستان دلته تاسو ولر په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک مې د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو هغه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. لاندې ګیټ سټارټډ بټن ده، په دغه ګیټ سټارټډ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ، بیا په اوکې بټن باندې کلیک وکړئ. دلته به سمپل بس تاسو دغه کیبورډ ته پرمیشن ورکړئ. کله چې تاسو دغه کیبورډ ته پرمیشن ورکړئ بیا سمپل په اوکې بټن باندې کلیک وکړئ. دلته به سمپل بیا تاسو دغه کیبورډ وروښیاست. کله چې تاسو دغه کیبورډ وروښیاست نو سمپل به بیرته اوس کوم ایډز راغلی دغه ایډز به تاسو کلوز کړئ. نو ګوره اوس دغه کیبورډ زموږ د موبایل په کیبورډ باندې ودرېدی. اوس به زموږ د موبایل کیبورډ چې د هغه رنګینه کیبورډ وي. زه راځم ګورم یې، زه ور راځم دلته میسیجز ته د موبایل کیبورډ ګورم، زه رالم په میسیجز مې کلیک وکړئ. نو دغه رقم اوس زه راځم کیبورډ ګورم. نو ګوره دوستان تاسو کتلی شئ چې د موبایل کیبورډ چې د هغه رنګینه کیبورډ ته واوښتی. نو راځو اوس په دې کې موږ نور زبانونه ایډوو او نور ډیزاینونه کې ایډوو، هغه به موږ څنګه کوو. نو دغه رقم زه راځم بیرته دغه اپلیکیشن ته. دغه اپلیکیشن بیرته تاسو خلاص کړئ هغه کیبورډ. ګوره په دې کې موږ سره اول اپشن راځي تیمز. دغه ټول تیمزونه دي، دغه ټول ډیزاینونه دي. دلته ګوره اوس تاسو دا په مختلفو ډیزاینونو کې اړولی شئ. مثال زه راځم دغه ډیزاین غواړم، په دې ډیزاین باندې به سمپل تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو کلیک وکړئ تاسو ته ایډز درکوي، دا مشهورې خلې تاسو کلوز کړئ. نو لاندې ګوره ګیټ تیم بټن ده، سمپل په دغه ګیټ تیم بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره اوس دغه بیا دغه ډیزاین ده، ګوره دا بیا په دې ډیزاین کې ده. او دوستان دلته ګوره تاسو هر بټن کلیک کوئ، ګوره د هغه کوم ورډس تاسو کلیک کوئ د هغه به هم ګوره هلته رنګ چې دا ډیزاین چې د هغه به هلته بدلیږي. نو دغه رقم دغه ټول ډیزاینونه دي. کوم چیرې دا ډیزاین نو خوښ، مثال بل ډیزاین په در وایي، سمپل په هغه ډیزاین کلیک کوئ، په ګیټ تیم بټن باندې کلیک کوئ. نو ګوره اوس بیا دغه ډیزاین شو، ګوره دا څومره ښایسته ډیزاین ده. اوس راځو زبان کې ایډوو. نو موږ په دې کې لینګویج څنګه ایډوو. ګوره دا کونج کې سټینګ بټن ده، په دغه سټینګ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سټینګ بټن باندې کلیک وکړئ دلته به ګوره اوس تاسې لاندې راسئ. دلته به لاندې سمپله تاسې لینګویج پیدا کړئ. په لینګویج باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په لینګویج باندې کلیک وکړئ دلته ګوره فلحاله صرف انګلیش کې ایډ ده. مثال زه راځم عربي کوم کې ایډومه، دا ما آن که د شاته رالمه. نو راځم اوس یې ګورم، دلته سمپله زه رالم میسیجز ته. نو اوس ګورو چې آیا په دې کې اردو زبان یا عربیک زبان ایډ شوی ده که نه ده ایډ شوی. ګوره ما کلیک وکړئ، دوستانو تاسو کتلی چې په دې کې عربیک زبان ایډ شو. یعنې د دغه سټینګ په ذریعه سره دلته ګوره تاسو لاندې راسئ، دلته تاسې لینګویج ور چینجولی شئ. دغه رقم دلته ګوره په تیمز کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو تیمز ور بدلولی شئ. که چیرې دغه سونډ اپشن تاسې آن کړئ بیا کله هم تاسو دغه بټنان دلته کې وئ نو د هغه بټنان به غږ کوي، سونډ به کوي. نو دغه رقم دوستانو ډېر خوندور کیبورډ ده. د دغه کیبورډ په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره و خپل کیبورډ چې د هغه رنګینه کیبورډ ته اړولی شئ او د خپل موبایل کیبورډ چې ده هغه تاسو ډېر ښایسته کولی شئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.